د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تنکزي نن ورځ پکتیکا ولایت ته سفر وکړ او په یاد ولایت کې یې د خپلو خبرو په ترڅ کې په هغو افغانانو د بیرته راتګ غږ وکړ چې له هیواد څخه وتلي دي. نوموړي وویل ټول افغانان د عمومي عفوې تر چتر لاندې دي او تللي خلک د بیرته خپل هیواد ته راستانه شي ترڅو ټول د یو آباد او خپلواک افغانستان لپاره په ګډه کار وکړو. په عموم کې د امارت پالیسي دا ده چې نور امارت د صلح غیږ د ورورګلوۍ د اخوت غیږ پرانیستې پرېښه او دا ټول د افغانستان اتباعو ته ده که د هر مذهب و هر آیین دي ټولو ته د عفو عمومي ده. هر څوک کولی شي چې خپل ملت ته راسي خپل افغانستان ته راسي. دا د دوی وطن دی دا د دوی حق دی چې خپل وطن کې ژوند وکړي. بل لور ته د پکتیکا والي وویل د نظامي او سیاسي خپلواکي له اخیستو وروسته خلکو ته د خدمت کولو په موخه له ټولو امکاناتو کار اخلو. هغه وویل د اسلامي امارت ټولو غړو د هیواد د خپلواکۍ لپاره نه ستړی کیدونکی کار کړی دی خو اوس به د خلکو د هوسا ژوند لپاره زمینه سازي کوي. نظامي خپلواکي راغله د مجاهد په مټ باندې خو له بلې خوا نه موږ ته سیاسي او فکري خپلواکي لاسته راغله او دا داسې نه وه که چې موږ ته خپله هسې طبیعي لاسته راغله نه دا د دغو مشرانو د زیار د هغوی د کوښښ او د هغوی د قربانۍ نتیجه وه. هغه سیاسي خپلواکي لاسته راوړه چې هغه په نړۍ کې ډېر کم ساری لري. هیره دې نه وي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ستانکزي دا هم وویل چې د هیواد له سرحداتو به پوره ساتنه کیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو ځل بیا په دې خاوره تیری وکړي.